د اویس درې قاتلان چې اویس یې په بېدردۍ سره وژلی دی د نیولو نه پس د هغه د مرګ ټوله خاکه او قصه وړاندې کړه چې ولې داسې وکړل او په کومه طریقه باندې یې وژلی دی. د اویس اوښی الیاس، د الیاس وراره زین العابدین او یو بل هلک چې اسد نومیږي په دې قتل کې شریک وو. دغه درې کسان اوس د پولیسو سره دي. په کومه ورځ چې اویس وژل کېدو په دغه ورځ باندې په کلي کې واده او د جنج راوړلو نه پس د شپې دغه کار وشو. الیاس وایي چې د اویس د قتل منصوبه د مخکې نه جوړه شوې نه وه او نه موږ داسې اراده لرله چې دا ووژنو، خو موږ غوښتل چې دا ویرو. نو زما وراره زین العابدین او یو بل هلک اسد دې ځان سره پټو ته بوتلو او بیا ورپسې زه ورغلم. بیا وایي چې ځان سره مې تمانچه یوړه. الیاس هلته ویل چې ما پرې هسې خطا ډزې کولې چې دا هلک ویرو، خو دا وتښتېدو او د جرسي یا کوټ زموږ په لاسونو کې پاتې شو. بیا د هغې نه پس 3 ډزه په خپو ویشتل شو او یو ډز بیا د نږدې نه ولګېدو. دوی وایي چې اویس د کور په پاس یو کوټه کې اوسېدو چې د هغه ځای نه د زین العابدین خور یعنی د الیاس ورېرې سره تعلقات جوړ شول او یو بل ته به اوښتل راوښتل چې اخر یې همدغه تعلق د مرګ سبب شو. د اویس پلار بختور شاه چې کومه ګیله کوي چې ولې زه خبر نه کړی شم، نو د هغې باره کې د اویس د خورکۍ خاوند وایي چې ما څو ځل د اویس خور ته هم دا خبره کړې چې رور دې پوه کړه، خو هیڅ یې خپل رور نه دی پوه کړی او دا خبره نوره هم ورانېده. هغوی وویل چې په دې کې د اویس رور امتیاز ته هم څو ځل ویل شوي، خو کیدای شي هغه هم خپل رور نه وي پوه کړی. امتیاز د اویس کشر رور دی. نو دوستانو د اویس د مرګ حقیقت همدا و او په دې وجه باندې ووژل شو. خو بیا هم که هغه هر څنګه و، خو د مرګ یې هیڅ کار ورسره نه و، ځکه چې پلار ته یې ګیله کول حق و. د پښتو پوسټ دا ویډیو همدومره وه. په آینده کې له نورو په زړه پورې او تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.